نږدې 8,90,000 پخواني امریکایي پوځیان چې زهرجن شیانو ته مخامخ شوي وو د نوکرۍ په وخت دوی د پیکټ لا یا قانون نه ګټې پورته کړي دي. ځپلو شوو او ژوندي پاتې شوو کسانو سره د صحت د پراخه پاملرنې او مرستو لړ صدر جو بایډن دا قانون په کال 2022 کې لاسلیک کړی وو. د چهارشنبې پر ورځ بایډن ویلي وو چې تر اوسه پورې د پیکټ اکټ لاندې د 10 لکه درخواستونو منظوري ورکړې شوې ده. Trouble breathing, cancer, brain cancer. د ساه تکلیف، کینسر، د مغزو کینسر، خلک چې ډیر ځپل شوي دي. تاسو ته به دا ثابتول نه وي چې د نوکرۍ په وخت دا ستونزه راولاړه شوې ده. د پیکټ اکټ په وجه اوس به تاسو ته دا ثابتول نه وي. بایډن د خپل انتظامیې په وخت کې د پخواني پوځیانو د هغوی پاملرونکو او د ژوندي پاتې شوو سره د مرستو ذکر کړی او ویلي دي چې دواړو ګوندونو په شریکه د 10 نه زیات قوانین جوړ کړي دي. We've increased resources to end veteran homelessness. موږ وسایل زیات کړي دي چې د پخوانیو پوځیانو د بیکورۍ ستونزه ختم کړو. په خاص توګه له پخوانیو پوځیانو سره د مرستو لپاره موږ په سلګونو د نفسیاتي روغتیا کارکونکي په نوکرۍ اخیستي دي او دوی ته موږ تربیت ورکړی دی چې داسې وکړل سي په پخوانیو پوځیانو کې د ځانمرګۍ خاموش لعنت ختم کړو. د 2023 صدارتي ځغل کې د بایډن مخالفه ریپبلیکن ډانلډ ټرمپ وایي د صدارت په وخت پخواني پوځیان ښه وو. ټرمپ د 13 نومبر په میاشت کې د خپل دې دریځ یوه ویډیو خوره کړې وه. We have 33,000 veterans in this country. په هیواد کې موږ د 33,000 نه زیات بیکوره پخواني پوځیان لرو او دوی ډیر د بیوسۍ ژوند کوي. دا شرم دی. زما د 4 کالو د صدارت په موده کې ورسره موږ ډېرې مرستې کړې وې. هغه اوس ختمې کړې شوي دي. ټرمپ ویلي دی که بیرته صدر شو نو دا به بدل شي. On day one, I will sign an executive order to. په لومړۍ ورځ به زه د ناقانونه غیر امریکایانو د سرپناه او د ترانسپورت دپاره د بایډن د بېکچه مالي مرستو ختمولو دپاره انتظامیې امر لاسلیک کوم او د دې یوه غټه برخه به د بیکوره پخواني امریکایي پوځیانو په سرپناه یقیني کولو او په علاج لګولي کیږي. دی نېشنل اسوسییشن اف سوشل ورکرز نومې ډلې ویلي دي چې د بایډن او د ټرمپ دواړو د صدارت په دورونو کې د پخواني پوځیانو صورتحال ښه شوی دی. خلکو ته په دې نظام کې د شاملېدلو او د لاسرسي ستونزې رامخې ته کیږي او دې سره سره د کاغذي کاروایۍ د ډیر انتظار او د مرسته کوونکو د کمې ستونزې هم موجود دي. رستونی د مثال په توګه د پخواني پوځیانو د صحت مرستو ته لاسرسي یې سیوا کړي او دوی کولی شي د پخواني پوځیانو د چارو د څانګې نه بهر د مرستې ترلاسه کړي خو ستونزې لا شته دي. سټریټ وایي د امریکې راتلونکي صدر ته به د پخواني پوځیانو نفسیاتي صحي پاملرنې ته د لاسرسي او تجربه کار ډاکټرانو سیوا کولو ته خصوصي توجه ورکول وي. د وایس اف امریکا د خبریالې ویرونيکا بالډیراس اېګلیسياس د پاره ارباب محمود، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.